السلام علیکم ګرانو کتونکو کو تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې په پکس آرټ او په لایټ روم باندې دغسې ښایسته عکسونه جوړ کړئ نو تاسو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ. تاسو به پوه شئ چې څنګه کولی شو موږ په خپل موبایل کې په ډېره اسانه طریقې سره په دغه لایټ روم او په پکس آرټ باندې خپل عکسونه دغسې ښایسته جوړ کړو. که ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یو لایک هم ورکړئ او ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی ترې هم خبر شي. نو راځئ ګورو چې دغه تصویران څنګه ایډیټ کیږي. نو تاسو به اول په خپل موبایل کې د پلی سټور نه دغه پکس آرټ او لایټ روم اپلیکیشن انسټال کړئ. چې کله مو دغه انسټال کړئ بیا به تاسو په پکس آرټ باندې کلیک وکړئ. پکس آرټ به کولاو کړئ او دلته به اوس تاسو هغه تصویر راواخلئ کوم تصویر چې تاسو غواړئ په خپل موبایل کې ایډیټ کړئ. نو زه غواړم چې دغه تصویر ایډیټ کړم. دغه تصویر باندې زه کلیک کوم. چې کله په دغه تصویر باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته یو څو آپشنز راشي. دغه ټولز به کلیک کړئ او دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ او د تصویر دغه برایټنس به لږ سیوا کړئ. بیا به دغه اوکې بټن کلیک کړئ. نو دلته به تاسو بیا په دغه افیکټس باندې کلیک وکړئ. چې کله په دغه باندې کلیک وکړو دلته به تاسو بیا اف ایکس کلیک کړئ او دغه ایچ ډي آر کم آپشن چې تاسو ته ښکاري په دغه باندې به تاسو 2 فیره کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو دغه آپشنز راشي. دغه به تاسو 80 ته ورسوئ. چې کله دغه 80 ته ورسول نو دلته به بیا تاسو دغه د ربړ نشان باندې کلیک وکړئ او خپل مخ به صفا کړئ. چې کله تاسو بیا په اخره کې دغه تصویر ایډیټ کوئ نو دغه تصویر به ښایسته ایډیټ کیږي. دغه اوکې نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله دغه باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو ګورئ چې دغه نور آپشنز هم دي خو دې کې به تاسو په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله دغه آپشن کلیک کو نو تاسو به بیا دوباره په دغه باندې بیا کلیک وکړئ او دغه دوه لاین چې تاسو ته ښکاري دغه سره به تاسو خپل تصویر دغسې برابر کړئ او بیا به تاسو په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. دغه افیکټس به تاسو دغه تصویر باندې سیو شي. نو دلته تاسو ګورئ چې دغه آپشن دی دغه به تاسو کلیک کړئ او دغه دویم نمبر کوم دا اویل پینټینګ چې دی په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او دوباره بیا په دغه باندې کلیک وکړئ او دغه به تاسو 14 یا 13 کې ولګوئ او بیا دغه اریزر دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو خپل مخ نه دغه کوم دغه چې دغه افیکټ چې وي دغه به تاسو ختم کړئ. یعنې خپل مخ به تاسو دلته صفا کړئ. چې کله مو خپل مخ دلته صفا کړو تاسو به بیا په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ نو دغه افیکټس به هم ستاسو په تصویر باندې سیو شي او ستاسو د پکس آرټ دغه تصویر چې وي هغه به دلته ایډیټ شي. نو تاسو ګورئ چې په دغه آپشن باندې ما کلیک وکړو او دوباره بیا دغه آپشن کلیک کړئ. نو دلته تاسو ګورئ چې دغه آپشنز دي د کې به تاسو دغه ډرا آپشن کلیک کړئ. دوباره به بیا ډرا کلیک کړئ او دلته به دغه 3 ډاټ کلیک کړئ. چې کله دغه 3 ډاټ کلیک کړو نو سیو ایمیج به کلیک کړئ او دې نه پس به تاسو خپل موبایل کې لایټ روم کولاو کړئ. چې کله مو لایټ روم کولاو کو نو دلته تاسو ګورئ چې لایټ روم کولاویږي نو دغه آپشن به تاسو کلیک کړئ او دلته به تاسو هغه تصویر راواخلئ کوم چې تاسو اوس په پکس آرټ کې ایډیټ کړی او دغه ایډ نشان باندې به کلیک وکړئ. نو آل فوټوز به کلیک کړئ. دلته به هغه تصویر راشي او سیمپل به تاسو په دغه تصویر باندې کلیک وکړئ نو دا تصویر به تاسو په لایټ روم کې د سیټینګ لپاره د افیکټ لپاره برابر شي. دغه آپشن به تاسو کلیک کړئ. چې کله دغه آپشن کلیک کړو دلته دغه خیري کم 3 لاین چې دي دغه به تاسو دغه سیلیکټ سیوا کړئ. چې کله دغه سیوا کړو دغه بل آپشن به تاسو هم کلیک کړئ او چې کله په دغه آپشن باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو دغه میکس کلیک کړئ او دلته دغه رنګونو باندې به تاسو د خپل مخ دغه کم صفایي چې وي یا دغه بیک ګراوند وي یا دغه ویښته وي یا دغه جامې وي نو دې سره ستاسو تصویر د کمپیوټر غوندې یعنې ایچ ډي برابرېږي. دغسې به تاسو د خپل تصویر چې یعنې څه قسم وي تاسو به هغسې دغه ته رنګ ورکړئ او خپل تصویر به دغسې برابر کړئ. چې کله مو دغه تصویر برابر کو دغه ډن آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه به ډن کوئ. چې کله دغه ډن باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته څو آپشنز نور راشي. تاسو به دلته بیا په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. نو چې کله دغه آپشن کلیک کو دغلته به تاسو دغه 2 آپشن داسې کم کوئ او دې نه به تاسو لاندې راشئ. دغه بل آپشن به هم کلیک کړئ او دغه به تاسو لږ داسې سیوا کوئ او دغه خیري آپشن باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو کولی شئ خپل تصویر دغسې ښایسته برابر کړئ. دغه های کم 4 نمبر کم آپشن چې دی نو تاسو به سیمپل به دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. تاسو ګورئ چې خپل تصویر به تاسو هم دغسې برابر شي ښایسته او دغه آپشن به تاسو بیا کلیک کړئ. چې کله مو په دغه آپشن باندې کلیک وکړو نو زه غواړم دغه آپشن کلیک کړم. نو دلته به تاسو بیا دغه شیر نشان باندې کلیک وکړئ او دغه سیو ټو ډیوایس آپشن به کلیک کړئ نو دغه تصویر به تاسو په موبایل کې سیو شي او دلته به اوکې کلیک کړئ. نو ګرانو دوستانو امید لرم تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي نو خامخا یو لایک هم ورکړئ او داسې ښایسته ویډیوګان لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته ضرور رسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.